د لغمان والي مهترلام ښار کې د حلقوي سړک د خیریزۍ له چارو څخه لیدنه وکړه او جوړیدونکي شرکت مسؤلینو ته د معیاري چارو د ترسره کېدو سپارښتنه وکړه. نن سه شنبه د غرمې وړاندې په یاده لیدنه کې د لغمان والي سربیره د دې ولایت مالی او اداري رئیس انجینر مبارک شاه ابراهیمي او د یاد پروژې انجینران هم حاضر وو. والي محمد آصف ننګ وویل یاد حلقوي سړک د 4.8 کیلومترو په اوږدوالي او د 40 مترو په عرض سره جوړیږي. نوموړي ویل د سړک جوړولو چارې دې ګړندې شي ترڅو ولسونه د سهولتونو څخه برخمن شي. هغه زیاته کړه د یاد سړک جوړېدو سره به د لغمان ولایت په اقتصادي، ټولنیزه، امنیتي، زراعتي او نورو ګڼو برخو کې د دې ولایت ولسونو لپاره لازمي اسانتیاوې هم برابر شي. ښاغلي ننګ د پروژې انجینرانو ته د سړک جوړولو د کیفیت موخه هم لازمي لارښوونې او سپارښتنې وکړې. د حلقوي سړک جوړیدونکي شرکت مسؤلینو لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ څخه مننه وکړه چې وخت په وخت کې د انکشافي پروژو د کارونو د ګړندیتوب او ښه کیفیت په موخه له نږدې لیدنه کړې ده. دوی ښاغلي ننګ ته ډاډ ورکړ چې د سړک خیریزۍ په وخت به د مواد کیفیت ته ځانګړې پاملرنه کوي.